ټول په جمع یو ځل درود شریف ووایه. اللهم صل وسلم علی سیدنا. د بناتو د جنکو د مدرسې افتتاح کوي. نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ستاسو د جنکو دپاره د دیني علم یو مدرسه جوړیږي. د قرآن د زده کړې یو اداره او مدرسه نن د هغې پرانسته کېږي. دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده او ستاسو دپاره ډېر لوی سعادت دی او الله دې دې مدرسې له ښکلی شکل ورکړي، ښایسته شکل، او ستاسو د دې ټول کلي او د علاقې د جنکو دپاره د الله پاک د قرآن او د سنت د رڼا ذریعه وګرځوي. زما وروڼو سینګ چې د هلکانو د دین د زده کړې ضرورت ده چې هلکان به دین زده کوي، دارنګې ښځو له هم ضرورت دی. عمل فرض دی چې کوم مونږ الله په کوم عمل مونږ مکلف کړی. عمل سنت دی، عمل مستحب دی بعضې، نو په هغه درجه کې علم هم دی. کم عمل چې فرض دی د هغې علم هم فرض دی. که تا مونځ یو عمل دی او په تا فرض دی، نو که د مونځ پوی او علم ستا نی ته مونځ نشې کولی. د حج په چا کمو خلکو چې حج فرض وي د هغې علم هم فرض دی. که د حج علم د ده را نشي نو د حج نشي کولی. نو دا خو په سړو ښځو یو شان فرض دی. په ښځو مونځ فرض دی، چل به یې زده کوي، دې ته علم وایي. ښځه چې مالداري حج پې فرض دی، چل به یې زده کوي، دې ته علم وایي. روژه په ښځو فرض ده، نو د روژې علم به خامخا حاصلوي. دارنګې بعضې مسایل دي د ښځو چې هغه د سړو سره تعلق نه لري. د ښځې ماشوم وشي یا د میاشتې چې کومه بیماري راځي، په هغې کې د مونځ نه کولو، کله به مونځ شروع کوي، ذکر و اذکار، تلاوت د قرآن شریف کولی شي که نه، دا ټول د ښځو مسلې دي او دا به ښځې زده کوي او دې ته علم وایي. اوس سړی خو علم زده کولی شي، د ملا صاحب نه به زه پوره علم کو زده نه کړي، نو دونه به زده کړي. څه بعضې مسایل دلته به کښېني ملا صاحب سره په محراب کې یا په کوټه کې، نو څه به ترې زده کړه وکړي. جمعې مانځله به راشي، زده کړه به وکړي. جنازه کې به بیان واوري، چې ته د صلح مجلس به ملا صاحب به بیان کوي، اب واوري. زنانه به څه کوي؟ زمونږ د خلکو یو خراب سوچ دی. مونږ وایو دا ښځې به دې له پیدا دي چې مونږ له به ډوډۍ پخوي او مونږ له به چای پخوي او مونږ له به جامې دي او مونږ له به د کور څوکیداري کوي او کور به صفا کوي. ټیک شوه، د ښځو دغه هم ډیوټي ده، لیکن ورسره په ښځو د الله د طرف نه څه څیزونه لازم دي چې به کوي او زده کوي به. دا خو سړی هم بار لګیا دی، خپل کار کوي. څوک زمینداري کوي، څوک دیاړي کوي، څوک دکانداري کوي، څوک نوکري کوي. ښځه دننه د کور کار کوي او سړی بار کار کوي. نو سړی هم د علم نه خلاص نه دی، قرآن او سنت به زده کوي. نو ښځه هم پرې خلاصه نه ده، ښځه به هم قرآن زده کوي او د پیغمبر سنت به زده کوي، چې سړی هم جنت وګټي او ښځه هم جنت وګټي، چې سړی هم د الله د عذاب نه بچ شي او ښځه هم د خدای د عذاب نه بچ شي. او الله پاک په قرآن شریف کې مونږ ته اعلان هم کوي، یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ځان هم د دوزخ د اور نه بچ کړئ او خپل ښځې بچي ماشومان هم د دوزخ د اور نه بچ کړئ. دین ورته وښایه، په خپل هم دین زده کې عمل پې وکړئ او ښځو ته هم دین وښایئ چې ښځې هم ورباندې عمل وکړي. زمونږ ښځو ته دین نه دی ښولی، مونږ ښځو ته شریعت نه دی ښولی. زما وروڼو تاسو ته یو بنیادي یو څو خبرې کوم. یو څو بیمارۍ دي په ښځو کې چې دا بیمارۍ په سړو کې هم شته، خو په سړو کې کمې دي او په ښځو کې زیاتې دي. یوه بیماری په ښځو کې بې ستري ده، بې پردګي ده. زمونږ تاسو خپل کلي او د خپل علاقې مه حسابوئ. الحمدلله زمونږ وطن بیا د بانډو یا د کلو خلک هغې کې پرده شته دی، خدای پاک فضل. هغې بې پردګي نه مني،
دا غوی لور خور په بے پردګۍ کې وتل دا غوی خاوند دا غوی رور نه برداشت کوي او خدم شکر دې نیکانې دي پرده کوي او قرآن شریف موږ ته د پردې حکم کړی دی رب العالمین رسول الله مبارک ته اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن چې تخپلو بیبیانو ته او خپلو لونو ته او د مسلمانانو زنانو ته ووایه چې په ځان پړونې او څادرونه راواچوي دا حکم دی د شریعت لیکن ښځې نن سبا بې ستره کې روانې دي تاسو اسلام آباد ته لاړ شئ لاهور ته لاړ شئ کراچۍ ته لاړ شئ د ښځو حال وګورئ نو حیران به شئ ښځو بورقې خو څه کې څادرونه خو څه کې چې لوپټې غورځولې فیشن دی نن سبا لوپټه نشته او ډېرو ښځو پرتوګونه غورځولي دي او پتلون کې ګرځي بلکې په جانګو کې ګرځي نیکرو کې کمیسونه نشته په تنګو تنګو کوټونو کې او تنګو تنګو شرټونو کې ګرځي او داسې ټیپ جامې ښځو اچولي چې د هغوی هغه دننه وجود سره بلکل فکس وجود یې پکې ښکاري نری جامې اچولي د هغې نه ټول وجود ښکاري دا بربنډتوب نه دی څه شی دی دا اوس سری د الله او د رسول د احکاماتو خلاف ورزي ده او ښځې غواړي دا کال کې یو ځل د دوی مارچ کېږي عورت مارچ او د هغې عورت مارچ مقصد دا دی چې موږ باندې دا د پردې پابندي مه لګوئ او اعلانونه به درته کوي او څه به وایي چې که تاسو ته د ښځې بربنډتوب ښه نه ښکاري نو اپنے آنکھوں پر پټي باندھ لو که تاسو وایئ ښځې ولې بربنډې دي نو په سترګو پټۍ تړئ که نه موږ ته ولې ګورئ دا د هغوی مشن دی د هغوی سوچ دی او پردې ته جرم وایي او غلطي ورته وایي وایي دا د ښځو حق سلب دی ولې تاسو په پردو کې بندوئ زه وایم که ته مسلمان یې او بیا په دغې ورځو کې که ستاسو خیال وي په دې میډیا هم دا خبرې چلیږي هلکه میډیا ولې دا خبرې چلوي که تاسو مسلمانان یې نو بس مسلمان خو د الله او د رسول د حکم پابند دی الله او رسول دواړه وایي چې ښځه به پرده کوي خبره خلاصه ده دې کې څه دي قرآن وینا ده د پیغمبر وینا ده نو که ځان ته مسلمان وی نو بس د قرآن او د پیغمبر وینا د هغې کې د چونو چراړو ضرورت نشته او که ځان ته غیر مسلم وی چې نه د قرآن د حکم نه منم او د پیغمبر حکم نه منم نو د عمل بیا د مسلمان دی دا د کافرو نه دی دا د ښځو بې ستري ده نه د ښځو مخ کولاو دی سر یې کولاو دی سټ یې کولاو دی لیچ یې کولاو دی لاندې خپې ښکاري قسم په خدای ګناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې د دې پیشنګویي ورکړې وه وایي داسې ښځې به روځي چې په لاره ځي نو څه به یې دا ښځې کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې او بربنډې به هغه وخت کې به ښځو وی او خلکو به وی چې جامه خو دی لري چې بربنډتوب پې ختم شي دا رسول الله مبارک څه فرمایي دا حال دوته نو معلوم چې جامه به نیمګړې وي جامه چولې ده خو لاسونه د ستونې نشته جامې چولې ده خو خېټه او ساخې ښکاري جامې چولې ده خو مری او سټې ښکاري جامې چولې ده خو دومره نری ده چې وجود یې د دننه ښکاري مایلات ممیلات چې په لاره ځي نو سړو ته به ځان مایل کوي او داسې چال به کوي او داسې انداز به استعمالوي چې سړي ځان ته مایل کړي سړو ته به ځان هم مایل کوي او سړي به هم ځان ته رامایل کوي د بربنډتوب د هغه چال د هغې خبرو د وجې نه رؤوسهن کاسنمة البحت او سر به د عربو کې یو قسم خوان دي د هغې قبان دي اوچت اوچت دا قبې داسې یو طرف ته راتو وي دا سر به داسې د مکیز نه یو طرف ته داسې کوږ وړي شکل به داسې جوړ کړي چې خلک راته وګوري دو حدیث دی یو کې راځي چې دا ښځې به لومبې د جهنم خشا کي او په دې به دوزخ غرغنډه کېږي د نظر زنا نه ده 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 د نظر زنا نه ده
د هلکانو نظر ځان ته نه مایل کوي او په خپله سړو ته ځان نه مایل کوي دا بې ستري لوی جرم دی زما ورو حتی که چې کومه ښځه په خپل کور کې په کور کې هم دننه ګرځي نو پرده به کوي دا به مری پټه ساتي سټ به پټ ساتي لیچې به پټې ساتي حتی چې مونځ هم کوي یو ښځه مونځ نو خپل اندامونه به پټ ساتي سر به یې پټې ویښته د جارجټ او د جالی لوپټه به نه په سرې کې د سر ویښتې پکې ښکاري او سټ او مری پکې ښکاري او نری جامې به نه اچوي چې په هغې کې دا لاسونه ښکاري دا لیچې او پرتوب به اوچت نه اچوي چې دا پنډی پکې ښکاري او د خپو دا بر حصې پکې ښکاري مونځ یې نه کېږي دا بربنډتوب د ښځو دا یو لوی نن سبا بیماري ده په ښځو کې او دا روانه ده په دې میډیا باندې او په دې نیټ باندې او په دې فیسبوک باندې تاسو وینئ چې دا ګند څومره نن خورېږي دا یو بیماري شو درېیمه بیماري د ښځو بې علمي د ناپوهتیا ده ناپوهه ښځې ډېرې زیاتې دي ناپوهې دي قرآن نه نه دي خبر غریبانان د دین د مسلو نه نه دي خبر هغه خپلې د ښځو چې کوم د میاشتې بیماري ده د هغې د احکاماتو نه نه خبر زه به یو مثال درکړم ستاسو د پوهې دا دی چې د ښځې اولاد وشي مثلا او د هغې نه پس د ښځې بیماري عموما 40 ورځې زموږ په عربۍ کې نفاس ورته وایي ګوره شریعت څه وایي شریعت وایي که ښځه د دې نه مخکې پوره پاکه شوه میاشت پس شوه په 15مه شوه په 20مه شوه پوره صفایي او پاکوالي چې ورته وایي دا د اوله هم یو خپل لمونځ شروع او 40 ورځې اکثره موده ده که 40 ته ورسېده او صفا نه شوه نو بیا د اوله هم یو خپل لمونځونه دې شروع کړي زموږ ښځې نن سبا څه کوي که دا په 15مه هم پوره مکمل پاکه شوه په 30مه هم پاکه شوه نو دا لمونځ نه کوي دا لامبي نه سر یې په توره چیړه تړلې وي او ګرمو چرګو بیخې وویست چرګانې خوري حلواګانې دي او چرګانې دي او د دې پې سر دی او اوبو له ګوتې نه وړي هغه ورته لکه کلاشنکوف د ګولۍ په شان ښکاري مردارې خو چې په 15مه پاکه شوله هم خپل لمونځونه شروع کړه که نه 40 ورځې پورې لمونځ نه کوي څونه جرم شو او که بیماري د 40 ته ور واوړېده نو بیا هم نه لامبي نه وي زما لا بیماري شته دی لمونځ نه کوي د دین نه ناخبره دي بلکل پوه نه دي په دین باندې دا دوه شو او درېیم نقصان په ښځو کې څه دی درېیم نقصان درېیم د ښځو ناشکري ده ناشکره دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اریت النار ما ته اور وښودلی شو دوزخ فاذا اکثر اهلها النساء نو ښځې پکې زیاتې وي نو صحابه تپوس کوي بما یا رسول الله د الله رسوله دا ښځې دوزخ کې ولې زیاتې وي څه چل دی چې ښځې په دوزخ کې زیاتې وي نو حضور پاک فرمایل یکفرنا دوی ناشکري کوي وی ولې ناشکري د چا کوي دا الله یکفرنا بالله نه وی یکفرنا العشیر د خاوند ناشکري کوي نو بیا رسول الله مبارک څه فرمایي زه لا وایم چې دا زمونږ د وطن یې لیدی وی نو حیران شوی وم دا بلاګانې خو یې نه دي لیدلې دا بلا شیشه کې خو یې نه دي لیدلې نو څه وایي وی لو احسنت الی احداهن الدهر که ټول عمر ښځې سره ښېګړې وکړې دا مبالغه ده ټول عمر ډوډۍ والا راوړې جامه والا راوړې میوې والا راوړې پیزار راوړې کور دې ورته لنډري جوړ کړی دی ټول عمر ثم رأت منک شیئا دا طالبان وي دا تنوین د تقلیل تنکیر وغیره دی ورته وایي دومره پوټینۍ غلطي ده که صحیح کړ دومره پوټینۍ غلطي ټول عمر ښېګړې کوي دومره غلطي څه وایي ما رأیت منک خیرا قط ای سړیا تا نه خو ما په ژوند کې چې ته ښه ورځ نه ده لیدلې تا نه خو ما چې ته خیر نه دی لیدلی نو سړی وایي چې کوتک وي غوټو والا کوتک او خمې ولا دی اولو لره وبرولې چې د خبیث لور دا خشته جامې چې دی چولي دا خیر نه دی دا د پلار راوړی دی که دا د لما راوړی دی دا لښکري کور کې چې اوسېږي دا د پلار جوړ کړی دی که ما دله جوړ کړی دی دا سهار او ماښام چې میوې خورې او چرګان خورې بېخ دله چرګان وویسته او پلار کله دی موټر درته نقد ولاړي نو دا څه شی دی خیر دی او که دا نه دی او دا سوکېدار کېړی چې د پخپو کړي دی او ټقار ته وباسې خیر دی که نه دا ناشکر او څلورم پکې بد اخلاقي ده ښځه
ښځې بد اخلاقه ډېرې زیاتې دي. تاسو نه ګورئ په لږه خبره خیر یې کوي، هلکه کوي که نه کوي؟ زوی ته هم خیره کوي. ای ته خدای دې ملکه واورئ ګورئ اصلاح د وجې نه د زنانو دا خبره کوم. رسول الله مبارک فرمایي چې یو ښځه خپل بچي ته خیره وکړي چې خدای دې ملکه دا ماشوم قربانې کوي، نو مردارې خیرې ورته ولې کوي؟ نو چې کله دا زوی بالغ شي او غټ شي نو الله یې راوپرځوي او مړ یې کوي. همدغه مور ورته بیا سر ته ناسته یو ځان ټکوي او چغې وایي او جاړي، یا خدای زوی دې راله مړ کړه. الله وایي نه نه نه، دا هغه خیره وه چې تا ماشوم او تا وایي خدای دې مړ کړه، نو هغه وخت لا میوه کچه وه نو ما نه شو کوله، چې پخه شوه نو درنه مې وشو کوله. دا مشهور امام دی د حرم شریف عبدالرحمن سدیس ورته وایي. نن سبا د دواړو حرمینو مشر رئیس الحرمین، لوی عہده ده، دا وزیر برابر بلکې د هغه نه غټه عہده ده او ښکلی اواز دی، د خلک یې تلاوت هم خوښوي، خوند هم ورکوي. دی په خپله وایي چې ماشوم هم ډېر روان وم، وایي ما به ډېر روانې کو، مور به مې هم تنګوله، پلار به مې هم تنګاو. وی یو ځل مې مور اوړه واغږل، وی ما شګې واغېستې اوړو کې مې ورته واچولې، کټوی کې به مې هم شګې اچولې. خو زمونږ ښځې چې څه به وایي خیره به کوي، وی چې ما شګې واغېستې مور ته مې اوړو کې واچولې، وی مور مې هغه اوړه داسې کېښودل او ما ته وی چې عبدالرحمانه ډېر زیات روانې روانې کې، خو خدای پاک د حرم امام کا. دا وی د مور دوا ماته لګېدلې. نو چې بچې روانې کوي نو بد اخلاقي مه کوه، خیره ورته مه کوه، دعا ورته وکړه چې خدای دې سم کا. بچې خدای دې اخلاق ښه کا. مونږ په لږه خبره یو بل ته خیرې، خواښې انګور ته خیرې او انګور خواښې ته خیرې کوي که نه کوي؟ بد اخلاقي غیبت ځکه د انګور لږه وکاروه، تپوس ته وکړې خواښې دې څنګه ده، بس کیسټ به چالي شي. خواښې بوډۍ وایي که خدای مې ته خلاص کړي، وی دا چپړ مخ، وی دا جورابه مخ یې نیولې، وی دا زړه پوسکې لګیا به شي. او که د خواښې نه تپوس وکړي چې انګور دې څنګه ده، بس بل کیسټ دې ولګه، بټن دې تاو کړه، وی راوستې مې ده نو بلا ده بلا، وی ځان سره د کوره په څو باړې راوړی دی، وی ژبه نه ده بس سمخ الخلد چاړه ده نو، وی پلار مور ورته عقل نه دی ښولی او دین یې ورته نه دی ښولی، وی په اور کې ته ولاړ یو یا خورې زوی خو یې رانه په بل طرف ورواړه. اوس زما هغه زوی نه دی. هلکه دا خبرې د پښتنو رښتیا کوم که غلطې درته کوم وایم، دا ټول د ښځو بد اخلاق دا اوسنی نه دي. دا یو قصه به درته وکړم، یو واقع زمونږ د دې دین په کتابونو کې یو ډېر لوی شخصیت تېر شوی دی، ډېر لوی بزرګ و. زه نوم به هم درته والم، خواجه حضرت مظهر جان جانان رحمت الله، ډېر لوی بزرګ، ډېر لوی ولی الله د زمانې و او صاحب د کشف و کرامت و. یو مرید یې چې د خراسان نه راغی، دروازه یې وماله، پیر صاحب څه شو. نو تاریخ لیکي، ګورې تاریخي خبره درته کوم، ما زه په دې موقع خو نه موجود، خو تاریخ د هغه په حالاتو کې لیکي چې ښځه ډېره بد اخلاقه وه. نو ښځې د دننه نه اواز ورکړه، څوک یې؟ وایي زه خو د ډېر لرې ځای نه راغلی مو، حضرت صاحب د پیر صاحب ملاقات له لږ ورته ووایه چې ملاقات ورسره وکړم. نو ښځه بد اخلاقه او په بد ورځ ورته سر کړه، پیر صاحب دا کوم دی نه پیر دی، زما خاوند ما نه بدرحه کړی دی، زما د جامې غم ورسره نشته، د ډوډۍ ورسره نشته، د اوبو نشته، په ټول ورځ مریدان دي او شاګردان دي او د ده ورسره ژوند دی. خدای ته وګورئ زما دا خاوند ما ته پرېږدی چې لږ زما هم د حق خیال وساتي که نه. بس کله یو ځای تاسو سره په جومات کې او کله په بل جومات کې او کله یو ځای او کله بل ځای، ذکرونه دي او بل دي، زما حق د ښځې هغه بدره دی. د مرید ووایي چې مرید پسې وایي دروازې ته راپسې راووتم، مې تغر والې چې خدای دا څه په بلا واوړی. چا نه تپوس وکړه چې حضرت صاحب یو مرید یې په مخه ورغی، حضرت صاحب خو په دې داسې تللی دی، د شاړې د علاقې ته وتلی، د ځنګل ته وتلی، هلته کې رب العالمین ته ځان له پټ یادوي، دی ورپسې لاړ. نو تاریخ لیکي چې دا پیر صاحب په زمري د پاسه ناستو، جمدې مار ورسره د زمري په داسې وایي. نو دا مرید یې هټ بټ حیران شو، دا ولې صاحب داسې کې؟
هلکه دا ګورې د یو انسان له خدای یو برکت ورکړي. زه به یو مثال درکړم دې درمیان کې چې ستاسو ذهن نه بعضې وسوسې وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي د حضرت مهران یو ځل یو لوی بار را په سر کړی و بلا درګي مرګي او څیزونه. نو رسول الله مبارک د خوشطبع نه ورته وایي ان انت الا سفینه، هلکه ته خو کښتۍ یې، لکه د کښتۍ په شان لوی بار در کې پروت دی. نو د پیغمبر مبارک د خولې خبرې به د صحابه خوښې وې، وایي ما ته به دننه نه پس سفینه وایه، دا ما ته د حضور پاک د مبارک خولې نه د لفظ وتی دی. نو خلکو ورته سفینه وې. نو دې خپله واقعه په خپله رسول الله مبارک ته بیانوي. وګورئ حالات. وی یو دل په لاره روان وم، خیر لاره خطا شوه، قافله رانه جدا شوه او زه یو ځنګل ته لاړم. تلمه شپه رانږدې شوه او لاره مې غلطه کړه. پوه شوم چې خدایه دا به اوس څه کېږي، قافله په کوم طرف ده، زه کوم خوا لاړم. وی دې کې یو زمری و او چې زه ولیدم را خطا شو. لوی زمری دی، شرمخ دی او زمری دی، هر شی چې دی خو لوی زمری دی او را خطا شو. یا خدایه دې سره څه کې شمره شرمخ زمري ته څوک کېدی شي. وی فورا مې ولا آواز ورکړه چې ای زمریه زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ما، ولې قدم روانه دی د پیغمبر صحابي چې په چا د حضور پاک نظر لګېدلی او چا د رسول الله مبارک خدمت کړي، مجال دې سره چې ته به پیمله کې ای زمریه ګورې قدم روان اخلې. د حضور پاک صحابي وایي چې دا آواز نور که زمری نه ودرېد یا په شڼېدو را روانو او په غرارو باندې یا ودرېدم او نیغ راغې زما خوا کې داسې لکۍ ترنګوله لکه چا چې کور کې خپل سپی ساتلي او دا مالک یې د بار نه راشي او دا ستا سپی ورته لکۍ ترنګوي. څه خو ناڅه خو مطمئن شوم چې که خیر کار وشو. وی مې چې زمري ما نه قافله روکړه، ما ته لاره وښایه. نو دې زمرو ته څه نه پته لګي، الله د دې په دې پوزه کې یو طاقت پیدا کړی. دوی دا سپېمې راکاږي نو ورته پته لګي چې دوی خو دا څاروو ښکار کوي، نو چې سپېمې راکاږي دې ته پته لګي چې څاروی په کوم طرف دی او قافله کې خامخا څاروي وي. وی دې زمري داسې تو راتاو شو سپېمې وواله ریخ کې او بیا ما نه روان شو په یو لاره او ما ته په خپې اشاره راکړئ چې راځه راپسې. زمري مخکې زه ورپسې ډاډه شوم چې کله زه ستړی شم زه کښېنم نو زمري هم راته کښېني او چې کله زه پاسم د مشم زمري روان شي او شاته راپسې ګوري مخکې د ورپسې وي یو دوجنګۍ لاره والته ورسولم. دوی ما ته په خپله داسې اشاره وکړه چې داسې ځه. نو وي زه په هغه لاره روان شوم او چې څه منځې لاړم نو قافلې سره ملاو شوم او هغې پورې زمري ما ته ناست و چې تر څو زه خپلې قافلې سره نو ملاو شم. دا د صحابه کرامت دی. یاد وساتئ زما ورونو ډېر خلک دي یو زمانه کې معتزله او اوس هم بعضې خلک شته دی بد عقیدې خلک چې هغوی د اولیاء او کرامت نه مني. کرامت څه ته وایي چې د عقل او د عادت نه خلاف داسې یو کاري چې هغه عقل او عادت نه مني، خلک ورپورې خاندي، هغه د یو نیک انسان نه صادر شي نو هغې ته کرامت وایي. او که داسې یو کار چې د عقل او د عادت نه بالاتر دی، عقل عادت یې نه مني، د پیغمبر نه صادر شو نو دا معجزه ده. او شرقایت لیکلي دي چې کرامت د ولی په حق نه کرامت دی، لیکن دا د پیغمبر په حق معجزه ده. نو دا به اوس نه وی چې دا په زمري څنګه دی سورو او جمدې مارې څنګ په لاس کې نیولې دی، هېڅ خبره نشته. الله پاک دا زمري مسخر کړي ورته، دا مار ورته الله مسخر کړي. تاسو نه ګورئ ډېر خلک چې هغه سره یو راکوټې غوندې دمې ولي نه ده خدای جاهل وي ناپوهی، لیکن یو دم ورسره دی چې په مار یې واچوي ماران په دې لاس کې نیسي که نه نیسي، لړمانان په دې لاسونو کې نیسي او که نه نیسي، یو راکوټې دم دی ورسره. نو دله خدای یو بزرګي او کرامت ورکړی. مرید وایي چې مې وکتل په زمري سور دی جمدې مار ورسره دی زمري پرې وایي. وایي زه حق حیران ودرېدم. وایي ما ته پیر صاحب وایي چې هلکه ولې حیران ودرېدې؟ مې صاحب زمری دې قابو کړی دی او مار دې قابو کړی دی، ښځه نشي قابو کولی. موږ نه خو یې وویسته، زمونږ خو اوس هم مړه درزېږي، داسې چغې را باندې واله او ستا ورسره د کال 12 میاشتې ژوند دی، دې بلا سره ژوند څنګه دی، دې شرمخ سره ژوند څنګه تېری. موږ باندې خو یې دونه برلار وکړي چې رو تختیدو ته دا قابو کولی شي نشي قابو کولی. او ته څه وایي مرزا صاحب رحمت الله علیه وی دا د دغې ښځې په بد اخلاقۍ زما صبر دی چې دا مرتبه خدای راکړی.
په حدیث عمل دی رسول الله مبارک سے فرمائے خیرکم خیرکم لاهله و تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې خپل کور خاوندانو سره ښه وانا خیرکم لاهلی او پتا سو ټولو کې زه د خپل کور د خاوندانو سره ښه موږ سيو موږ په بار ډېر ښه یو دوستانو سره عزیزو ته هوټل تمزو او کبانم پې خورو دوستانو سره صدریاب تمزو خرچې هم پې کوو دوستانو سره مری تمزو او ابتابات تمزو سواد تمزو او پیسې هم پې لګو او خندا خوندې مو سره کوو او چې ښځې ته کور ته دننه راشو خور لور او ښځه او مور نو بیا هم زمرې د برېت ونیولي بوټ سوټ هغوی بیا نر هلکه خدمت خو دې بېوقوفه دا مور کوي ماشوم خو دې مور لوی کړي دې مېلمه ته حیا خو دې دا ښځه راولي چې مېلمه دې راشي شربت ولا کوي ډوډۍ ولا پخوي چای ولا پخوي چرګ ولا پخوي عزت خو دې ښځې جوړ کړی چې جامې د خپلې سري کې ورته یې واچوي مټې پکې وی کور خو دننه عزت ته چې د دوست ښځه لور دې راشي نو د کور صفایي او څادر پکټ کې خو ورته ښځه دی اچوي او مور دې ورته اچوي نو ډېر بې وقوفاني بار د دوستانو سره خندا خوندې چې کور ته لاړ شي نو بیا سترګې بقې نیولي هلته یې د ځان نه لوی لاټي برنس جوړ کړي یو هم ښځې ښځه یاری مور یاری خویندې یاری کور کې بیا د بدماشۍ چالونه کوي داسې به نه کوي دا ګناه ده رسول الله مبارک فرمایي خیرکم خیرکم لاهله ښه انسان کوم دی ښه انسان هغه دی چې ښځې سره ښي لور سره ښي مور سره ښي خور سره ښي وانا خیرکم لاهلي وي تاسو ټولو کې زه په خپل کور کې د خپلو لوڼو سره د خپلې بیبي سره وغیره ښه یم ښه سلوک به سره نو دا هغه بد اخلاقۍ باندې زما صبر دی چې دا مرتبه خدای راکړی او دا خو مې خیر کتاب کې لیکلي لیدلي دي خو دا بله واقع مې چې زه اورېدلې دا دویمه چې درته اوس کوم هلکه دا مې اورېدلې ده ګورې ښه هسې نه چې وایي دا دې په کوم کتاب کې لیدلې چېرته مې چا نه اورېدلې ده په یو ځل دا مرزا صاحب کور ته راغی نو دا ښځه ورته ښځه خو یې بد اخلاقه وه نو ښځه ورته وایي ته هم ځان ته پیر وې خدای ما خو ځان ته نه دی ویلی خو خلک وایي که نه ما نه دی ویلی نه نه وایي څه چل بیا شوی دی وایي دا دې په هوا کې مې یو سړي ولید چې داسې روان دې ته پیر وایي ته په ځمکه ټوخېږې او دا نو بس ده ورته وایي دا په هوا چې دې ولید او روانو رښتیا وایي دا معنی چې نیک سړی و وایي نه به منم وایي قسم په خدای چې زه ومه اوس مې منې که نه منې وایي ته وایي وایي خپېرې ځکه کږې وږې منل خو پکې نشته که اما یو دوست دی ډاکټر دی نوم یې درته نه علمه ما ورته یو ځل ټلیفون وکړ مې لکه زه درځمه کم ځای کې نو ما ته وایي چې بس ته راځه کلینیک ته زما کور والا بیمار دی دی ډاکټر لګولو مې څه چل دی په ډېره ناجوړ ته خو په خپله سپېشلیسټ ډاکټر یې څه چل دی وایي ټوخېږي یاره ما ته وایي چې یو ډاکټر له مې انټي لګوله نو مې ته د ټوخي علاج په خپله هغه ډېر ښه سړی دی او ښځه هم ډېره نیکه ده ما نه د مسلو تپوسونه هم کوي په موبایل نو ما ته وایي مولوي صاحب ګورې شیخ صاحب ګورې موبایل مې کولو کړی دی ښه ستا خبرې اوري ما ځکه ته ته یارېږې یارېږه ته ته نه یارېږه ګپ مې لګاوه نو ما ته په خپله سپېشلیسټ ډاکټر یې نو ته په خپله د ټوخي بوتل دارو ته نه شې کې ای مولوي صاحب وایي قسم دی که ما مري ما ته وایي چې ته خو نه پوهېږې ته خو کمپاوډر یې زموږ د مولیانو هم دا دی موږ مولیان هم چې کور مسله بیان کړو که نه او په ښځه ناشنا ولګي وي ته په دې نه پوهېږې دا بل مولا نه به تپوس کوو بد اخلاقه ښځې ډېرې لري خیرې کنځل دا چې څومره نن سبا جګړې جوړې د ښځو د لاسه جوړې سړی به ستړی ستومانه راشي خولې به ترې بېږي ښځپوره به یې پوږئ لور به به لاس کې نیولي رمبې به ورسري ستړی ستومانه به او چې راننوځي ښځه ځکه نه ګرځه دغسې هغه ماشوم د له بیا ګاونډي وواوه خو ستړي بس په ټوپک ورمنډه کړي هغه چرېدار ټوپک چې د نیکه د کور پروت و چې ته زنګ شوی ټوپک او زنګ شوی کالتوسي په سترګو چل هم نه ورځي راوالي ښه اوس زما بچې ډز ډز سړی ولې مړې غم ښځې جوړ هوښیاره ښځه دې ته وایي چې خاوند ته ال نه وایي جنګ هم وشي او دا په ګاونډي یې هم وایي نو ښځه خاوند ته وایي ستا ره بچي روانې ستا بچي ورته ړومبې کنځل کړي ځکه یې ووهه بچې دې سم کا دې ته هوښیاره ښځه وایي کور کې جګړې مصیبت فتنه نو څو بیمارۍ شوې لکه بې ستري شوه ناپوهتیا شوه او ناشکري شوه او بد اخلاقي شوه د دې علاج به په څه کوي
نو چې پخوا مې یو ځای کې تقریر کو دا علاج به پس کو یو بابا پکې आवाज ورکړي مولوي صاحب کوتک ته خدای لري مې بابا جی قسم دې کده کوتک د چلولا سي دلته منتظان نه کې ټول جمعات کې ناسي طالبان راټوخې کې کور دې نه پری دې کوتک ته خدای لري کوتک علاج دا مسله ذهن کې واچي د خزوال په شریعت کې جرم دی اوس به ته ماته وایې چې خو څنګه جرم دی قرآن چې وایي قرآن معنا دی نه پېژندل واللاتی تخافون نشوزهن الله قرآن کې وایي هغه ښځه چې هغه ناشده ده ناشده څه ته وایي زه دوه معنی کوم یو دا چې خاوند ته رابرغېږي خاوند ته جوابونه ورکوي خاوند ورسره دویمه نشي ویلی او خاوند په کور کې رټي د ښځې مخ کې د خواښې مخ کې د خور په مخ کې او رابرغېږي ورته دا یوه ښځه او بله دا چې فاسقه وي دې زمانه کې په موبایل پردو سړو سره خبرې کوي ازاده ښځه یې ازاده مارکیټ ته ځي خاوند ورته وایي ته څه کوې زه وایي بس ځان له سودا راوړم کلاو مخ په دې مارکیټونو کې ګرځي ازادي کوي په موبایل دې ته ناشزه وایي ورې ښځه په مالګه که زیاته کمه شوه په دې وال په شریعت کې نشته ډوډۍ وسولې ده په دیوال نشته غوړي ته توی شو په دیوال نشته په شریعت کې چا وایي چې په دیوال انسان د غلطي نه کېږي ستا نه نه کېږي د ښځې نه هم کېږي که یو خبره درته کوم دا بعضې ښځې چې لګیا وي مونږ ته دا چل دی دا څه ناڅه غلطي زمونږ د خلکو هم ده مونږ هم په بېځایه خبرو ښځې ډبه وټکوو مالګه زیاته وي بس کوتک وته ونیسو انسان نه غلطي نه کېږي چینی ته توی شي غوړي ته توی شي بس کوتک وته ونیسو هلته چې د په لاره روانې او د ښځې رور خیال نی یا د خر بلې خیال نی او ته به راشې وایي هغه د اوس خو ما سره میلاو شوه پلار دله دی ما ته خو یې په خیر عالي ونه وې نو د باګلو دله ته به ورته وایې که تا ته به وایي مشر دی که ته مشر نو ښځې ته وایي که ته بیا پلار کره لاړې تو په ما په دریو طلاقو طلاق دی وایي که نه که تا بیا کرور سره خبرې کرور کره لاړې په ما په دریو نو بیا سبا ستومانه وي بیا ملا ته وایي یاره ما د خولې نه خو دا ټکې وتلې اوس خو صبرېدل نه کېږي دا خو به پلار کره ځي او دا خو به رور کره ځي اوس به څه کوي نو زه یم چې ښه مضبوطه خښته مې نه وي او په دا مازدیګر مې ووالي دا سړی مې ډېر بدي چې دا په خولې نه طلاق لفظ وباسي پام کوئ زما ورونو ګورې زما خبرې اصلاحي وي خفه کېږئ ما د طلاق دا لفظ به د خولې نه بلکل نه وباسئ په معمولي خبره په درې کاڼي طلاقه په معمولي خبره دوست سره به دې روانه شي او که تا ما تا سره خبرې وکړې او تا سره مې کاروبار وکړو د ښځه په درې کاڼي طلاقه او د اوس بیا سبا ستومانه وي یا وایي خو دې کاروبار ته زما ضرورت دی نو خوار چې ښځې څه ګناه کړی چې دا خبرې کوي غوسه شوې اسې تاسو نه یو تپوس کوم که ستا لور ته څوک دا الفاظ وایي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې وایه که نه چې ستا خور ته څوک دا وایي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې چې ستا لور څوک ستا په کور بنده کړي خفه کېږې که نه چې ستا لور ته څوک تا یادوي او تا کنځل کوي او ورور په ته ورته کنځل کوي او مور یادوي نو ته خفه کېږې که نه نو دا هم د چا لور ده که دا هم د چا خور ده که موږ ډېر ظلمونه کوو په ښځو موږ ښځو سره ډېر زیاتي کوو پلار کره نه پرېږدو ورور کره نه پرېږدو بې ځایه ډبو په دې وال په شریعت کې نشته که څوک وایي ما ته دې قرآن کې د نشوز ذکر دی ناشده او هغه فاسقه فاجره خواسم بنده ورته غوسه کوي او هغه ښځه چې خاوند ته رابرغېږي لیکن هغې موال په سویمه مرتبه کې دي ګوره فعظوهن لومبې به نصیحت ورته په نصیحت کار ونه شو نو واضربوهن نو بیا وهجروهن فی المضاجع ملاسته به دې جدا کړي کټ به جدا کړي په دې به پوه شي هم رسول الله مبارک فرمایي چې کټ جدا کړې نو په کوټه کې دننه جدا کا حجرې ته دې مه تښته روانه به جوړه شي نوره به شیطان پکې کار وکړي کوټه کې دننه بیا ښځه ستومانه شي زر به راځه شي یو موقع کې رسول الله مبارک یو دیني مسلې د وجې نه کوټې نه بره ختلې او بالخانې ته یو میاشت له خو په خپله بیا راکوشو جوړه شوه جرګې پکې نه دي شوي نو لاول نصیحت وکړه که ونه شو ملاسته جدا کا او که په هغې هم کار ونه شو نو بیا وضربوهن بیا والې شي هم څنګه به وی وال د تعذیب د پاره نه چې عذاب ورکې تادیب د پاره تادیب ادب د پاره وال جدا دی او د عذاب د پاره جدا دی هم رسول الله مبارک سوی اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې ښځه وی نو په مخ به نه وی مخ د ډول دی سپی هم زمونږ علماو لیکلي دي په مخ به نه وی خرم په مخ وال ګناه ده غویم په مخ وال ګناه ده دا د ډول دی ته ګوره چې څاروي له مخ نه غلدار ورکوي مخ د نه اړوي که نه
دا د ډول نو زموږ فقها بیا د دې نه مسالې وباسي دي ورته قیاس وایي دوی څه وایي وایي په مخ ولې مو وه ځکه د ډول دی نو د ډول په ځای به یې نه وی په سر به نه وی سر د ډول دی ښځې چې سپین شي توری یې او نقري دې پې پورې کوي او پکې کالیګانې چې د دې مارې او په سینه به نه وی دا د ډول دی دی ښځې پې دلته کالي اچوي او په جامو دلته ګلکارۍ کوي ګلبند اچوي په دې لاسونه به نه وی په دې ګوتو ښځې پې نقري دې پورې کوي بنګړي پکې اچوي ګوتمې چې د ډول دی دی په دې لاندې خپو به نه وی ښځې پې نقري دې پورې کوي پازې پې اچوي نو ما ته طالب چټ راوړېږي په کوم ځای ووو چې په مخ او په سټ او په مرۍ او په سینه او په لاسونو او په خپو به نه وی نو په کوم ځای وو مې په دې املا ډب ورکوه که نه ضربا غیر مبرحین رسول الله مبارک فرمایي سخت وال به نه کوې داسې خره خو نه ده دغه دوه ښځو وال چې نور نه هم په درېیمه مرتبه هم تعذیب نه تعدیب هم په ملا وغیره سخت وال به نه کوې په والو ښځه نه سمېږي په څه به ښځه سمېږي وایه په دین مدرسه کې داخله ده قرآن ورته وښایه د پیغمبر مبارک سنت ورته وښایه او شریعت ورته وښایه قسم په خدای په شمایل ترمذي کې راځي د رسول الله مبارک په اخلاقو کې څه فرمایي ما ضرب امرأة ولا خادما قط صحابي وی رسول الله مبارک په خپل ژوند کې بیبي نه ده والد او نه غلام نوکر خادم والد حالانکه د ټولې دنیا د سړو د ښځو اخلاق یو ځای کا قسم په خدای که د بیبي عایشې صدیقې د اخلاقو ته د خپې دوړې ته رسي دا په څه دا په دین دین یې شریعت والا علاج نه شریعت وښایه ښځو ته دین وښایه ښځو ته قرآن وښایه د صحابیاتو حالات ورته بیان کړې ویاروئ ښځو ته د خپل خاوند حق وښایه د خسر حق ورته وښایه د خواقې حق ورته وښایه د بچو د ګاونډي حقوق ورته وښایه په خپله به صبر د مدرسة البنات دې لپاره د مالونو ضرورت موږ چې وایو د جنکو مدرسې جوړې کړې نو ضرورت یې دې لپاره د جنکو د مدرسې ولې ضرورت دی چې ښځې پکې قرآن زده کړي او ښځې پکې دین زده کړي او شریعت زده کړي او ښځې پکې د خاوند حقوق وپېژني د جنۍ مدرسه د ښځې لومبۍ غېږه د ښځې لومبۍ مدرسه ده ماشوم لومبۍ چل کوم ځای کې زده کوي د مور په غېږه نو که مور دینداره ده بچې به دینداره وي او که مور بېدینه ده بچې به بېدینه وي څومره خوند کوي چې مور یې حافظه ده او ماشوم له پی ورکوي او مور یې د قرآن شریف تلاوت کوي ورسره څومره خوند کوي چې د قرآن تلاوت کې اودس یې کړی دی او ماشوم سینې ته پروت دی او لګیا ده د قرآن شریف تلاوت کوي دې بچي باندې به برکت وي وکړه باندې او چې کومه ښځه بېدینه ده او کودړه ده او ماشوم یې غېږ کې دی او کنځل کوي دې ماشوم ته به څه برکت میلوي د مارونو دا الحمدلله چې مولانا صاحب تاسو ته دلته کې مدرسه روانه کړه مولانا صابر صاحب ټول وایي الحمدلله مدرسه یې درته روانه کړه او د مدرسې نن افتتاح ده الحمدلله ټول به خپل لوڼه خویندې میندې راولې په دا مدرسه کې به داخله وی که خیر انشاءالله دین به زده کړي تلاوت د ښځو خطا یې ګوره اکثر مونځ غلط وایي الحمدو زمونږ په کلي کې یو بوډی وسته خدای وبخښي مړه ده نو ما ورته یو ځل وي ته راته مونځ تېر که نو خو توبه وباسه الحمد لله رب العالمین نه رحمان نه رحیم تاسو ګوره ټول غلط او دا دعای قنوت چې تاسو اللهم انا تپوس ته که دا ووایې ټول غلط ولا نکفرک ولا نشکرک اوس څه کوې نو ما ورته یې مونځ ما ستا د نیاده زده کړی ورته لا پیدا هم نه وې اوس ته رالې نه وې او ما ته به یې غلط وې ولې هغه نه پیدا شه اوس څه کوې ورسره اوس څه کوې نو قرآن به زده کړي ترجمه به زده کړي دین به زده کړي شریعت به زده کړي اخلاق نبوي به زده کړي اخلاق عائشہ صدیقہ به زده کړي د رسول الله مبارک د بیبي اخلاق فاطمی به زده کړي مدرسة البنات ضرورت دی صرف یو خبره کوم محتمم صاحب ته مولانا صاحب ته یو تاسو ته هم ویم چې ښځې کله هم د کور نه وځي نو پرده کې دي مدرسې ته ځي یا بل خوا ځي پرده کې که نږدې دي داسې په ګاونډ کې خیر دی که یوازې ځي خو چې لرې ځي نو ورور دی ورسره ځي دی رحم محرم ورته وایي ماما زوی ترور زوی لیور سره به نه ځي
چې چا سره مستقل نکاح نه کیږي به وصل. او دریم چې کوم ځای سبق وایي چې سړی هلته نه او امن د فتنې نه، دا قانون دی څلور شامل کړي. او زه پکې یو څو خبرې ځان زیات کوم. دویم چې کومه ښځه مدرسې ته ځي کومه جنۍ یا راځي موبایل ولا مه ورکوئ. موبایل نن سبا د ښځو لپاره لوی خیر. او زه دا مې مدرسة البنات والا ته چې جنۍ د خولې تپوس نه کوي د استاد نه. معلم چې استاد یې سړی وي د چټ په ذریعه یې تپوس کوي. اگر چې د خولې تپوس جایز دی منع نه دی په شریعت کې، خو حالات لږ خطرناک دي. د چټ په ذریعه یې تپوس کوي. او زه دا هم ورته وایم چې کوم استاد درس کوي که ښځه خو ټیک ده، خو که سړی درس کوي او دویم ملګري دی ورسره ناست دي، او یا که سړی یوازې وي استاد نو زنانه ورسره دی او مشره زنانه ناست دی. دا د دې حالاتو په تناظر کې ده. نازک دور دی، خدای مکه چې د بدنامۍ ذریعه ونه ګرځي. نو دا ضرورت دی تاسو ټول الحمدلله جزو خلک تاسو ښه خلک یې، دینداره یې، صالحان یې. په دې ګرمۍ کې څومره لوی تعداد کې تاسو رانه. او مولانا صاحب هم ډېر مخلص دی او انشاءالله زموږ مولانا سمیع الرحمن صاحب دي او دوی سرپرستی کوي انشاءالله د دې مدرسې انشاءالله. دا علماء کرام دي دوی به سرپرستی کوي. نو تاسو به انشاءالله العزیز په شوق سره کوشش به وکړئ چې ستاسو لونه ستاسو خویندې او زنانه دینداره چې خدای پاک خدای ورته قرآن وښیي، سنت ورته وښیي، دین ورته وښیي. کوی به انشاءالله که نه. او دې مدرسې ته موږ دعا کوو چې خدای پاک یې کامیابه کړي، الله د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي او ستاسو زنانو دپاره الله د حیا او د پردې او د ښو اخلاقو او د دین د زده کړې ذریعه وګرځئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.